زما یو کتاب دی پرتګ په چینار ډیر ملګري ماته دا و چې دا پرتګ په چینار دی ولې نوم کېښودی دی نو ډیر ملګري ماته ټلیفون کوي چې پرتګ د ټیلینار پستن به دې چاپ کړی وي ګرانو کتونکو د هغې خلاصه درته زه وایم وی خفه شوم نن مې د یوې پیغلې لیدلی پرتګ خفه شوم نن مې د یوې پیغلې لیدلی پرتګ او لکه جورابه یې بدن پورې لیو کړی پرتګ دا لا د کم وطن کلتور دی زه خبر نه شوم دی نن زلمي چې د سردي په شان تې کړی پرتګ د خپو ګټکی دی پکې مه پټوه هم ګناه ده لږ شانو چت تړاشنا ده میرات مړی پرتګ او ما به هر وخت کې درته وی چې ټری مسکه ګرانه نه دي منله ټول په غلو دې لړلی پرتګ او هغه به ټول عمر الله پاک په پرده کې ساتي چا چې د صبر په کمن باندې تړلی پرتګ او هغه به ټول عمر عزت الله پاک په عزت کې ساتي چا چې د صبر په کمن باندې تړلی پرتګ او چا چې د بل د بېعزتۍ کوشش دی کړی کله هغه په خپله په اوږو باندې راوړی پرتګ نو ما اقبال جان نه ګیلې مه کوه بې ننګه یاره تا خو په خپله په چینار باندې خور کړی پرتګ مهرباني وکړئ څوک چې دا ګورئ نو د ټولو مسافرو سره یې شیر کوئ ډېره مننه ډېره مهرباني